د احترام سړیم خو تا ته عام سړیم د احترام سړیم خو تا ته عام سړیم تا ته ناکام کومه ځکه ناکام سړیم زه په هر ښکلي مین او زه بدنام سړیم زه په هر ښکلي مین او زه بدنام سړیم په جنازو ستړی شوم د داسې قام سړیم او یوه نشه نه کوم هسې په نام سړیم یوه نشه نه کوم هسې په نام سړیم ماله څه غم وکه یار زه خو د جام سړیم او ته په ایمان یې ووایه زه د الزام سړیم ته په ایمان یې ووایه زه د الزام سړیم تنها ړوند ته وایي زه د پام سړیم السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زمونږ سره زمونږ درون ګران میلمه فضل تواب خاکسار صاحب میلمه شوی دی د یادونو په مازیګر کې په اولني پیر باندې دوی مونږه میلمانه کړي دي او په بار باندې د یادونو د مازیګر مینوالو دا یو خواهش را جوړ کړی و او موږ ته به SMS کال کول چې یاره ستاسو سره د یادونو په مازیګر کې د فضل تواب خاکسار صاحب ځای خالي دی او دغه پروګرام نه دی ریکارډ شوی نو نن موږ هغه خواهش پوره کېدو والی دی فضل تواب خاکسار صاحب راوستی دی د یادونو په مازیګر کې زموږ سره میلمه دی ستاسو ملاقات به کوو فضل تواب صاحب د یادونو په دې مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو ابوبکر صاحب مننه کوم ستاسو او د یادونو د مازیګر د پروګرام هم ډېر خوشحاله شوم چې زمونږ غونډه کې خاکساران خلک پکې هم یاد دي نه د نورو غوښتونکو د اورېدونکو هم مننه کوم ډېره مننه ستاسو فضل تواب خاکسار صاحب الریډي خو به تاسو بلا پروګرامونه کړي خو د یادونو د مازیګر نه تاسو په اولني پیر زموږ سره میلمانه شوي نو که د دې مینوالو سره مختصر شان ځان معرفي کوي او خپل مصروفیات واضح کوي نو ستاسو به ډېره مننه وي زما نوم مې فضل تواب دی او قلمي نوم مې خاکسار دی شالبین د کلي اوسېدونکی یم او دغه پېژنګلو ده ما فضل تواب خاکسار صاحب د یادونو د مازیګر موږ یو مختصر شان پروګرام را جوړ کړی دی او مینوال به انتظار کوي که د هغو سره روماني شعرونه یا غزل شریک کوي نو ستاسو به ډېره مننه وي دا خو غزل نه مخکې یو قیطه ده چې بیا به سره غزل شریک کړم ارشاد په ښکلو سترګو په لیوالو سترګو په ښکلو سترګو په لیوالو په ښکلو سترګو په لیوالو سترګو په محبت د کلیوالو سترګو ډېر ښه په ښکلو سترګو په لیوالو سترګو په محبت د کلیوالو سترګو ډوب کا خاکسار خاکسار پرې هم واړوه ډېر ښه ډوب کا خاکسار خاکسار پرې هم واړوه خو ستا په سترګو په ننګیالو سترګو ډېر ښه ډېره مننه او دا غزل دی چې تا چې خپل پیچو خم وربل جوړو تا چې خپل پیچو خم وربل جوړو زه هم لګیاوم ما غزل جوړو ډېر ښه او مطلسانی شعر دی ورسره چې زمانې رنګ د خپل محل جوړو زمانې رنګ د خپل محل جوړو ما د پښتو د مخ کاکل جوړو ډېر ښه زمانې رنګ د خپل محل جوړو ما د پښتو د مخ کاکل جوړو او په یو ښایست باندې بل خېجو په یو ښایست باندې بل خېجو په خپلو څڼو کې ګل جوړو ډېر ښه زبردست په یو ښایست باندې بل جوړو په خپلو څڼو کې ګل جوړو او مخ ته د یار مې نیغ کتلی نه و مخ ته د یار مې نیغ کتلی نه و د یار تصویر مې په اټکل جوړو ډېر ښه مننه او ستا بیروخي ستا طرفداره نه وه ستا بیروخي ستا طرفداره نه وه ستا نه یې ماله د زړه غل جوړو ډېر ښه ډېر ستا بیروخي ستا طرفداره نه وه ستا نه یې ماله د زړه غل جوړو او د غرضونو خاوندان لګیا د غرضونو خاوندان لګیا و زما د ښاره یې ځنګل جوړو ډېر ښه زبردست د غرضونو خاوندان لګیا و زما د ښاره یې ځنګل جوړو او تګ مې په لار د رقیبانو کوو تګ مې په لار د رقیبانو کوو پل مې د خپل جانان په پل جوړو ډېر ښه او خپلې ځوانۍ له یې سینګار کولو خپلې ځوانۍ له یې سینګار کولو د خپله ځانه یې غزل جوړو خپلې ځوانۍ له یې سینګار کولو د خپله ځانه یې غزل جوړو او خاکساره خوند یې په محفل کې کوو خاکساره خوند یې په محفل کې کوو
خاکساره رنگ یې د محفل جوړو ډېر ښه ډېره مننه پیر بیا ووایه جی خاکساره خوند یې په محفل کې کوو خاکساره رنگ یې د محفل جوړو ډېره مننه ډېر ښه فضل طواب خاکسار صاحب امید دی چې کتونکو مینوالو به د دې نه ډېره زیاته مزه اخیستي که یو روماني بل ښکلی شان غزل شعرونه زموږ سره شریک کړي نو ستاسو به ډېره مننه وي دا خو بل غزل هغه به سره شریک کړم د هغې نه مخکې ته دوه شعرونه د غزل نه ویم چې زه د خپل سره هسې نه تېرېدم زه د خپل سره هسې نه تېرېدم ما خپل زړګی په چل ول نه ورکوو او موږ پښتنو په وطن سر ورکوو ډېر ښه موږ پښتنو په وطن سر ورکوو موږ پېښور او کابل نه ورکوو ډېر ښه زبردست دا غزل چې وایي نن زما یار راځي لنډ بهر دی نن زما یار راځي په ما بهار راځي او رقیبان مه یادوه بیا راله قار راځي ډېر رقیبان مه یادوه بیا راله قار راځي او زما په زړه وریږي په لالهزار راځي زما په زړه وریږي په لالهزار راځي او غمونه ښه دي راځي ښه وار په وار راځي او یزړه په ښکلو باندې د چا اختیار راځي او د مینې لار ونیسه بیا پکې لار راځي او څنګه به ډاډ نه راځي چې په خاکسار راځي ډېر ښه زبردست ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو دا فضل طواب خاکسار صاحب زموږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه د سنجیده شاعرانو سره تاسو ته د یادونو مازدیګر نه راشو زموږ پروګرام سرته رسي د راروان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان